السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د مچي یا بوسې زده کړه. نن زموږ موضوع مچه ده. مچه په د میړو د معاینې په روابطو کې ډېر یو مهم رول لري او زموږ په عمومي ژوند کې هم ډېر مهم رول لري. هغه مور و پلار چې په منظم توګه خپل اولادونه مچوي، د هغوی رواني وضعیت نسبت و هغه کسانو ته چې مور و پلار یې نه یې مچ کړي فرق لري. راځو موږ د مچي او بوسې زده کړه کوو او پر اهمیت یې خبرې کوو. ګورئ، موږ څومره مهمې موضوع ته اشاره کوو. که چیرې مور و پلار خپل اولادونه په صحیح توګه مچ نه کړي، توجه ورته ونه کړي، دغه اولادو رواني وضعیت به ضعیف وي نسبت و هغه اولادو ته چې مور و پلار یې په منظم توګه مچه ورکوي او نازوي. راځو دا مشترک ژوند ته راولو. په مشترک ژوند کې د مچي یا بوسې زده کړه څنګه ده؟ یو شی چې موږ راځو په مشترک ژوند کې متوجه کیږو، په دنیا کې د ګڼ شمېر انسانانو، یعنې د یو ډېر تعداد چې تقریبا موږ کولی سو ووایو چې د 90% نارینو صحیح مچه نه ده زده. نارینه په دا نه پوهېږي چې زه خپل مېرمنې سره څنګه تماس برقرار کړم. دوی فقط بعضې نارینه خو اصلا نه پوهېږي، بعضو بیا دا زده کړي وی ولا باید د جنسي رابطې تر مخ د مېرمنې سره زه بدني تماس ولرم، یو څو مچي یا یو څو لمسه بس بلدستي جنسي رابطې ته داخلیږي او د دوی جنسي رابطه ښه نه وي او مېرمن یې په مرور د زمان سره په ناجوړیو اخته سي. راځو د دې مشکلاتو د حل لار څه ده؟ یو د حل لارې ما په مخکینۍ ویډیوګانو کې تاسو ته ویلي وه، دا ده چې د میړه باید دا زده کړي چې زما مېرمن و جنسي رابطې ته د امادګۍ دپاره 1.5 ساعت مینې ته ضرورت لري، 1.5 ساعت بدني لمس، مچي او توجه ته ضرورت لري. بیا تاسو جنسي رابطه وکړئ، صحیح ده. خو که چیرې تاسو نسئ کولی 1.5 ساعت صبر وکړئ، بیا تاسو کولی سئ چټکه جنسي رابطه ولرئ، خو د چټکې جنسي رابطې وروسته خپل مېرمنې ته توجه وکړئ. راځو موږ وایو د نارینو مچه نه ده زده، بلې دا منو چې نه ده زده. اوس راځو دا وایو چې موږ نارینو ته دا ور زده کړو چې څنګه مېرمن مچ کړي. مېرمن د دې لپاره چې تاسو یې مچ کړئ، په مچې کې څو حالات لري. ښځه څه رقم مچه غواړي؟ ښځه یو رقم مچه غواړي چې ته بې د مور په رقم مچه یې، لکه ته چې خپله مور مچه یې. یعنې دا د ښځې جوړښت یو ډول ډراماتیک جوړښت لري، لکه ډراما. هغه کله د دې تمه لري چې د مور په رقم احترام ورته وکړي او مچه کړي، د مېرمنې په رقم رویه ورسره وکړي او مچه کړي، د مینې په رقم، د یو مین په رقم، لکه هلک و نجلۍ چې یو رابطه سره لري، پټه مچه، دا هم ښځه ضرورت ورته لري. د یو خور په صفت دا رقم رویه به هم ورسره کوي، د رئیسې په صفت، د ملګري په صفت، دغه رقم حالاتو ته ښځه ځي. دا د ښځو رواني حالت همداسې جوړ دی. نو دا چې رقم حالاتو ته ځي، دلته هوښیار نارینه دا دی چې د ښځې د سیسټم سره پوهي، په دې پوهي چې ښځه رقم حالات پر راځي. ښځه رقم په رقم مینه غواړي، ښځه رقم په رقم مچه غواړي، ښځه رقم په رقم د سترګو دید ته ضرورت لري. کله به د یو دوست په رقم ورته ګوري، کله به د یو مین په رقم ورته ګوري، کله به د مور په رقم ورته ګوري، کله به د ښه دوست په رقم ورته ګوري، کله به د خور او لور په سترګه ورته ګوري. کله چې ستاسو دغه تکنیک ستاسو ښځه په ډول موقعیتونو کې ډول مینې ته ضرورت لري، نو تاسو په دې پوه شولاست چې ښځه څه رقم جوړښت لري. ښځه ډېره یو عاطفي جوړښت لري. ښځه داسې یو موجود دی لکه یو 6 میاشتنی کوچنی. مینې ته ضرورت لري، توجه ته ضرورت لري. ستاسو مینه او توجه و هغې ته هر څه ورکولی سي. که تاسو د ټول دنیا خوشحالي، یعنې د ټول دنیا پیسې د هغې په پښو کې واچوئ، خو توجه و مینه ورته ونه کوئ او په صحیح توګه یې مچ نه کوئ، هغه درڅخه خزان کېږي. نو کوشش وکړئ خپل مېرمنو ته د یو 6 میاشتني کوچني په رقم مینه ورکړئ او د یو رئیس په رقم احترام ورته وکړئ، د مور په رقم یې قدر وکړئ، د مېرمنې په رقم رویه ورسره وکړئ او داسې یې درک کړئ لکه هغه چې تاسو لو کړي.
نو بیا به تاسو ډېر ښه رابطه ولري. د دې فایده و نارینه ته ولې رسېږي؟ نارینه وایي ولې باید دا کار وکړم د ښځې دپاره؟ جواب یې دا دی که تاسو خپل د مېرمنې سره داسې چلند وکړئ، هغه په جنسي رابطه کې جنسي خواهشات ډېرېږي ستا ته. کله چې جنسي خواهشات تا ته ډېر شول، ته به یو باور نه کردني ډېره خوندوره جنسي رابطه ځینې ترلاسه کړې. خو که ته توجه نه ورته کوې په دغه توګه چې زه درته وایم داسې مینه نه ورکوې، ته به هم د جنسي رابطې څخه خوند نه اخلې. مننه.